سلامونه او نیکې هیلې. زه مختوم له ګوګلستان څخه ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ موضوع د لاک ده، یعنی اپلیکیشن لاک. نو ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل دی سبسکرایب کړي او پس له هغې دي ګوګړي ته کېکاږي. که چیرې زموږ دا ویډیوګانې ستاسو خوښېږي نو ستاسو څخه ګزارش دی چې زموږ دا ویډیوګانې خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم ترېنه د حقیقت د لارې نه خبر شي. نو نن زموږ موضوع ده اپلیکیشنو ته لاک لګول. ډېر زیات ملګري له پلی سټور څخه اپلیکیشنې ډاونلوډ کوي او پس له هغې نو بیا هغې خپل سافټویر او خپل نوره ډیټا یعنی عکسونه ویډیوګانې داسې هر څه پر هغې باندې خوندي کوي. نو بیا دا فکر کوي چې دغه لاک موږ چې لګولی دی دا یو خوندي لاک دی. نو زه به نو تاسو ته ووایم چې څوک داسې فکر کوي چې دغه یو خوندي لاک دی نو د هغې سو دا خبره سل په سل غلطه ده. ولې زه به تاسو ته نن د هغې عملي به درته وښیم چې دغه اپلیکیشن ته موږ چې کوم لاک ورکړو دا هر څوک کولی شي چې ستاسو څخه د هغې ډیټا کتنه وکړي. نو راځئ دلته ما یو اپ لاکر ډاونلوډ کړی دی، هغې که زه یو څو اپلیکیشن اول زه لاک کوم. زه به اپ ته راشم او دلته به تاسو ګورئ چې ډېر زیات سیسټمونه ته لاک لګېدلی دی. نو زه به لاړ شم، نو زه به دې کې یو اپ زه کولاو کوم. نو زه به لاړ شم اول فار ایگزامپل زه به لاړ شم دلته ټویټر به زه کولاو کوم. کله چې زه په ټویټر باندې کلیک وکړم نو دغه ټویټر ګورئ تاسو دلته زما څخه پاسورډ غواړي. کله چې زه دلته پاسورډ ورکوم یا پیټرن ورکوم نو دا کار نه کوي. که چیرې زه دلته صحیح پاسورډ ورکړم یا صحیح پیټرن ورکړم نو پس له هغې ته کار کوي، او که زه ورته سم پیټرن ورنه کړم نو بیا دا کار نه کوي. نو سوال پیدا کېږي چې څنګه موږ کولی شو چې دې ټویټر ته کتنه وکړو چې دې کې څه دي. نو که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن ان انسټال کړئ نو بیا به تاسو ته پته نه چلیږي چې د دې پاسورډ څه و، نو بیا تاسو ته مشکل جوړېدلی شي. نو زه به تاسو ته یو بله لاره وښیم. سیټینګ ته به لاړ شو موږ اوله کې. کله چې موږ سیټینګ ته لاړو د هر یو موبایل کې به تاسو اپلیکیشن چې کوم موږ په خپل سیسټم کې انسټال شوي دي هلته به لاړ شئ او پس له هغې چې کوم سافټویر په واسطه باندې هغې ته لاک لګېدلی دی نو هغه به موږ کولاو کړو. اوس ما اپ لاک په واسطه باندې دا خپل اپلیکیشن یې سکیور کړي دي یعنی لاک مې ورته لګولی دی. نو زه به دلته راشم په دې باندې به زه کلیک وکړم او دا فورس سټاپ به وکړم. زه دا کله چې ما دا فورس سټاپ کو یعنی دا مې بند کو نو اوس ګورئ چې زه ورځم ټویټر بیا کولاوم نو تاسو ګورئ چې دلته هیڅ پاسورډ زما څخه نه غواړي. نو هغه ملګري کوم چې په دې باندې ټرسټ کوي نو انشاءالله اوس په دې هغې څو هغه ټرسټ ختم شوی وي. نو ملګرو هر اپلیکیشن کوم چې تاسو پلی سټور څخه ډاونلوډ کوئ او بیا کې خپل شخصي عکسونه ویډیوګانې ایمیلز او داسې نور څیزونه تاسو لاک کوئ او بیا تاسو دا فکر کوئ چې دا خو ما خوندي لاک کړی دی، دلته هېڅوک هم نشي کولی چې ستاسو هغه ډیټا وګوري. نو دغه ستاسو دغه ګمان ښه نه دی، دغه فکر مو ښه نه دی. نو باید څه پکار دی؟ نو هغې لپاره زه تاسو ته یو بل لاره ښیم. هغې په واسطه باندې تاسو خپله ډیټا خوندي کولی شئ. څنګه چې ما هغه هلته مې هغه بند کو نو تاسو ګورئ چې دلته ماته پاسپورټ نه غواړي، او که بیرته تاسو غواړئ چې هغه بیرته کار وکړي نو بیا به تاسو څه وکړئ، بیرته به لاړ شئ اپ لاک باندې به کلیک وکړئ. کله چې موږ په دې باندې کلیک کړو نو دا بیرته اکټیو شي، کار شروع کړي. که اوس بیا زه لاړ شم ټویټر باندې کلیک وکړم نو ملګرو دا بیا ما څخه پاسورډ غواړي. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل د ملګري یا د داسې نورو کسان چې تاسو غواړئ چې د هغې څو ډیټا وګورئ نو تاسو کتلی شئ. اول خو دا ښه کار نه دی
که بیا ضرورت پریوزي نو دا طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو کتلی شئ چې د خپل د کور د غړو یا د خپل د بچیانو یا هغه خلک چې کوم ستاسو په انډر کې دي د هغې سو ډیټا چک کولی شئ. که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو ډیټا بل څوک ونه ګوري نو هر یو موبایل کې نن سبا خصوصا سیمسنګ کمپنۍ چې کومې ده نورو هم کې شته دي، خو زه سیمسنګ کمپنۍ څخه استفاده کوم. نو دلته یو فولډر سکیور فولډر په نامه باندې نو تاسو کولی شئ دې فولډر په واسطه باندې خپله ډیټا خوندي کړئ. نو دا هیڅوک هم نشي کولی چې دغه مات کړي، ولې دا دي سیمسنګ خپله سکیورټي ده. خو داسې کسان چې کوم ډېر زیات مسلکي دي نو هغې لپاره بیا دا هم هیڅ خبره نه ده. نو هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که چیرې دا ویډیو هم خوښه شوې وي نو ستاسو څخه په درنښت گزارش دی چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې خپلو نورو ټولو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.